ډېر عزتمندو، ډېرو قدرمندو، ډېرو غیرتمندو، زما پښتنو مشرانو، وروڼو، ملګرو، کشرانو، زما خویندو، ټولو ناول او ټولو نړومبې، ستاسو د ټولو ډېر مشکور یم، ډېره مننه، ډېره مهرباني چې نن په دې تاریخي موقع تاسو راغونډ شوئ. بلکې دا به ووایم چې د ټول پښتون قام په خوشحالۍ کې موږ سره خپل منځ کې شریک شو. نن د دې صوبې د خادم په حیثیت مبارکي ورکول غواړم هر پښتون مشر لا، هر پښتون رور لا، هر پښتون ځوان لا، پښتنو بچو ته، پښتنو میندو ته، پښتنو خویندو ته د الله تعالی ډېر شکر، ډېر شکر، ډېر شکر چې نن خدای موږ ته دا ورځ وښوله. شکر الحمدلله د باچا خان بابا ارمانونه پوره شو. شکر الحمدلله د ولی خان بابا ارمانونه پوره شو. شکر الحمدلله چې د پښتون قام ارمانونه پوره شو. او حقیقت دا دی چې زه ځان لپاره دا اعزاز ګڼم، یو د الله کرم، ستاسو مهرباني چې دا اعزاز ماته حاصل شو چې د خدای بخښلي ډاکټر خان صاحب نه پس په لومړني ځل باندې ما ته د عزت او مقام د پارټۍ په وجه او ستاسو په وجه میلاو شو چې زه د دې صوبې وزیر اعلی شم. دویم اعزاز ما دا ګڼم چې د دې صوبې په تاریخ کې په ټولو کې کم عمر کې دا ذمہواری ما ته میلاو شوې. دریم دا و چې په مکمل اتفاق رای باندې ټول هاوس، ټول اسمبلی زما انتخاب وکړ، یعنی زما انتخاب نو ټول هاوس په عوامي نیشنل پارټۍ باندې او په سرې جھنډې باندې د اعتماد اظهار وکړ. خو زما په خیال چې نن کوم اعزاز ما ته حاصل شو، ما ته به په ژوند کې چېرې د دې نه لوی اعزاز حاصل نه شي چې شکر الحمدلله، شکر الحمدلله زه د الله په کرم، ستاسو په مهربانۍ، ستاسو په مرسته نن د صوبې خیبر پښتونخوا لومړنی وزیر اعلی تاسو سره شریکه شوم. مانا وقتی چا تپوس وکړ، مانا وقتی زما د میډیا بعضې وروڼو، زما یو خور به میډیا والا، هغې تپوس وکړ چې دا جشن او دا خوشحالي به کله پوري. ما ورته وی چې دا خو له خیره شروعات دي، دا خو له اسمبلی ته لاړ، قانون سازي به کېږي، هغې کې یو څو ورځې لګي، په کومه ورځ چې انشاءالله قانون سازي مکمل شي، ووټ وشي، زمونږ اصلي خوشحالي او موبل به که خیري د هغې نه پس وینئ چې څه کوي. خو دا به ووایم چې الله دې زمونږ او د دې پښتون قام دې الله دا خوشحالي نصیب کړي. آمین. دوه درې بنیادي خبرې ټولو کې اول د دې خاورې د وطن او د بقا دپاره او د استحکام دپاره د دې خاورې د دشمنانو خلاف چې د کوم جهاد آغاز مونږ کړی دی او هغه جهاد روان دی. شکر الحمدلله زه په فخر دا ویلی شم چې د دهشتګردو خلاف او د پښتون قام د دشمنانو خلاف مونږ په صحیح سمت کې روان یو. خدای هم کامیابی نصیب کړي دي او د دغې خلکو خلاف، د دغې قوتونو خلاف مونږ او تاسو ټول دا پښتون قام د دې سرې جنډې د سوري د لاندې مونږ په میدان کې ولاړ او
ولاړ یو او انشاءالله ولاړ به پاتې کېږو تر څو پورې چې د دې خاتمه نه شوې. دا اورې ما پسې راوړه پېښور ته، مردان ته، صوابۍ ته، ټولې پښتونخوا ته. د سوات خلک په عذاب کې مبتلا وو. په پیوچار کې دوی خپل دربار جوړ کړی و، خپله باچهي یې جوړه کړې وه او په پیوچار کې ناس پیدا منصوبې جوړولې چې دا دربار به په پېښور کې لګوو، دا دربار به په پښتونخوا کې په نورو علاقو کې لګوو. هغوی خو شکر الحمدلله دې ځای ته راتلل ستاسو د غیرت او ستاسو د پښتو په برکته. په تېره ورځ ورپسې مونږ ټول په شریکه پیوچار کې کړي. او دا یقین ساتئ چې د پیوچار خلکو، مشرانو، ځوانانو، تورسرو، وړو ماشومانو، هغه ټول د پیوچار خلکو د سوات ولس دواړه لاسه پورته کړي وو او باچا خان بابا ته، ولی خان بابا ته، اسفندیار خان ته او د سرې جنډۍ ته دواګانې کولې. او دا تنقید به په مونږ کېده چې مونږ خدای مکه پښتانه خرڅ کړي دي. دا تنقید په مونږ کېده چې خدای مکه مونږ ځان په امریکې یا په بل چا خرڅ کړي دي. دا تنقید په مونږ کېده چې خدای مکه مونږ خپل خلک قتل کړي دي. د هغې جواب مونږ وکړو، خو په کومه طریقه مو وکړو چې په سوات کې زمونږ یو MP شهید شو، د هغې الیکشن راغی، میدان ولګېد او میدان تاسو وګټه. د هغې خبرو جواب